ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای ثلاثه لا ترد دعوتهم درې تنه داسې دي چې الله تبارک وتعالى د دوی دعاګانې نه رد کوي. کو دوی دعا غواړي هم الله قبلې او کو دوی خیره کوي الله قبلې. الله تبارک وتعالى د دوی دعا نه رد کوي. یو پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الصائم حتى يفطر روزدار چې کله د روزه ماتي په ټیم کې دعا غواړي کو دې دعا غواړي او کو دې خیره کوي الله تبارک وتعالى د دعا نه رد کوي. حتی در دې پوری حدیث مبارک کې خوراغلی دي وای چې کله د رمضان المبارک میا شروع شي کنه او کوم فرشتو ته الله عرش چت کړي دي الله تبارک وتعالى د عرش دی فرشتو ته وای اے فرشتو نور زما عبادت مکوئ تاسو د روزدارو په دعاګانو باندې امین وایي بس نور عبادت زما پرې دی. چې کوم روزدار د روزه ماتي په ټیم کې دعا غواړي تاسو په هغه باندې څه وایي امین وایي. نو د روزه ماتي په ټیم کې چې ته دعا غواړي ستا په دعا باندې د عرش فرشتي امین وایي عرش فرشتي امین. نو یو پشمیر یو سورو جماعتي پاتې دي په دې کې نورې خبرې پرېږدوئ جنګ جګړې پرېږدوئ شور پرېږدوئ الله ته متوجه شئ او د الله نه پکې څه وغواړئ دعاګانې وغواړئ. الله تبارک وتعالی د روزهدار دعا ضرور قبلوي. خو یو خبره ده یو څو شرطونه ورله موجود دي. اول شرط ورله دا دی چې په ګېډه کې حرامه نه وي. په ګېډه کې څه نه وي حرامه نه وي. تا روزه نیولې ده په حرامو باندې روزه ماتی په حرامو باندې په کومه کجوره چې روزه ماتی هغه کجوره دې په حرامو پیسو اخیستې ده. نو د داسې کس بیا الله تبارک وتعالی دعاګانې قبلوي نه. دغه چې دا روزه نیولې دا روزه د الله په دربار کې منظور نه ده مقبول نه ده نو دعاګانې به د کوم طرفه قبول شي. ته خو دلته وایې کو په خانه کعبه کې دی ودرېږي الله دعا نه قبلوي چې کله په ګېډه کې څه پرته وي حرام پرته وي. حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. خانه کعبه ته تللی په حرم کې ولاړ دی الله ته جاړي دعاګانې غواړي. الله تبارک وتعالی فرمایي دعا دې نه قبلو ما خوراک ته د حرامو اسکاک ته د حرامو په بدن دې د لباس هم د حرامو نو ستا دعا زه د کوم طرفه قبول کړم دعا به د کوم طرفه قبول شي. نو اول شرط دا دی الله د روزهدار دعا قبلوي خو اول شرط دا چې په ګېډه کې څه نه وي حرام نه وي. د مولوي صاحب یاره ما خو په ټوله روزه کې دعاګانې وغوښتې نو قبول خو نه شو. اول خو دې په خپله روزۍ نظر واچوه که نه چې روزي دې حلاله ده که حرامه ده. چې تا کومې کجورې راوړي هغه دې په حرامو راوړي دي نو دعا به د کوم طرفه قبوله شي. یوه خبره. دویم شرط ورله دا دی چې دا انسان خپلولي کټ کوونکی نه. کم انسان چې خپلولي کټ کړې ده د ده دعاګانې الله تبارک وتعالی نه قبله. یاد وساته خپلولی دي کټ کړي خپلولی دي پرې کړي دي. احادیث مبارکو کې راځي الله تبارک وتعالی د دې انسان دعا نه قبلوي. د روزه ماتي ټیم دی الله تبارک وتعالی فرمایي ته دعا غواړه او زما د عرش فرشتې به پې امین وي دعا دې قبلو. خو شرط خو دا دی چې خپلولي خو دې نه یې کټ کړي که نه. لویه مجمع ده روغه اجتماع ده او په دې اجتماع کې یو تن داسې ناست دی چې خپلولي کټ کړي الله د دې روغې اجتماع دعاګانې نه قبلوي. الله د دې روغې مجمع دعا الله نه قبلوي د دې یو انسان د وجې نه چې د خپلولي کټ کړي ده. موسی علیه السلام دعا غواړي باران نه کېدو بني اسرائیل راټول کړو. موسی علیه السلام الله ته زاری وکړه په جړا شو دعا غواړي الله په موږ باران کېږه. الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه موسی دعا دې نه قبلوه. الله ولې نه قبلوي؟ ستا پرې مجمع کې یو انسان داسې ناست دی چې هغه خپلولي کټ کړې ده چې دا په دې مجمع کې ناست دی ستاسو دعا نه قبلوم دی د مجمع نه وځي په ستاسو دعا به قبول شي. نو دویم شرط ورله دا دی چې خپلولي کټ کوونکی نه وي. خپلولي کټ کوونکی نه وي. نو د روزه ماتي په ټیم کې دعاګانې ډېرې غواړئ خو د دې خبرې لحاظ وکړئ چې یو خپله روزي حلاله کوي دویم کو خپلولۍ خو کټ کړي خپلولۍ څه کوي جوړې کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي یو په هغې کې څوک دی الصائم حتی یفطر روزهدار چې د روزه ماتي په ټیم کې کومې دعاګانې غواړي الله یې ضرور قبلوي الله یې نه رد کوي.
دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای والامام العادل انصافدار بادشاہ. انصافدار بادشاہ کو دعا غواړي او کو خیره کوي الله تبارک وتعالی ضرور قبول. الله تبارک وتعالی د دایس انسان دعا نه رد کوي. ځکه احادیث مبارکو کې راځي په مخ د ځمکه باندې الله تبارک وتعالی ته خوښ انسان چې دی هغه انصافدار بادشاہ دی. انصافدار بادشاہ چې بادشاہ هم دی طاقت هم شته زور هم کولی شي ظلم هم کولی شي خو دې ظلم نه کوي بلکې څه کوي انصاف کوي. په مخ د ځمکه الله دا ته ډېر الله تبارک وتعالی ته ډېر خوښ انسان دی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ودعوة المظلوم د مظلوم خیره د لاچار خیره د بیوسه خیره د کمزوري خیره الله تبارک وتعالی نه رد کوي. تا چاته سپیړه ورکړه گزار دی ورکو داغه طاقت نشته دی هغه اسمان ته وکتل الله ته خویني نو زورور دی زما عزت خرابوي الله زور ته څه نشم ولی الله ته خویني نو. الله تبارک وتعالی فرمای فبعزتي وجلالي زما د خپل عزت قسمی زما د خپل جلال قسمی زما د خپل لوی شان قسمی اے کمزوریا اے لاچارا مخفکیگا ستا به ضرور امداد کوم اگر چې ټیم پکې ولګي ولو بعد حين اگر چې وخت پکې ولګي ستا به کوم ضرور امداد کوم. ادي وجه نبی اسلام صحابي ته وی اتق دعوه المظلوم ځان د لاچار د خیرونه اوساته ورته زما صحابي د کمزوري انسان د بددعا نه اوساته ځکه چې د دو د الله په من کې پرده نه وي د د خلینه چې هیڅ د ډایرک د الله د عرش سره ډغره دا ډایرک د الله د عرش سره لګي چې کله د خلینه आवाज کیږي. اتق دعوه المظلوم د لاچار د आवाज نه داغه د احنا داغه د بددعا نه ځان اوساته. نو حدیث مبارک کی راضی الله تبارک وتعالی د دریو انسانانو دعا دا نه رد کوي. یو پاره کې روزدار چې کله د روزماتي پټیم کې دعا غواړي او دویم انصافدار بادشاہ او دریم مظلوم انسان لاچار او کمزور انسان دا خیره الله تبارک وتعالی نه رد کوي. نو غرض میتاو چې د شمیر یو سو روزماتي پاتې دي د شمیر رو جماعت پاتې دي د رو جماعت ټیم کې نارینه او زنانه ماشومان دا ټول په دسترخوان باندې کینې خاموش شي الله ته متوجه شو الله دا یو سورو جماعت پاتې دي په دې کې خو مې وبخه الله په دې کې خوراته معافي وکا الله په دې کې خو مې د زړه د حاجتونو سر کا په دې کې الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات متوجه شي ډیر زیات